بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راځو نن د العربیة بین یدیک یو سلو فکر کوم 25 نمبر صفحه ده، وبخښئ ویډیو ده، کیدای شي یو سلو 25 وي، او ملخص التراکیب دی. صفحې نمبر چې دی یو سلو 292 دی. البته هغه کتاب چې ډېرې چپټرې یا ډېر وحدې پکې دي 14مه وحده او 15 درس، یو سلو 25 ویډیو، ملخص التراکیب. راځو په ملخص التراکیب کې د جملو جوړښتونه ګورو چې څنګه کولی شو د جملې جوړښت برابره کړو. یعنې څنګه ویلی شو زه راغلم په بکسه کې دا شی دی او ته سعودي کې څه شی کوې، د کوم ځای نه راغلې، دا جوړښت به څنګه برابرو. البته دغه درس پورې مربوط. لومړی انا قادم من بنګلادیش. که څوک یو پوښتنه موږ نه کوي چې د کوم ځای نه راغلې، د کوم ځای نه را روان یې، له کوم ځایه، یو د اشاره ده کې پاسپورټ درته ښیي که نه معلومیږي له کوم ځایه، نو ته ورته انا قادم من بنګلادیش، انا قادم من اندونیسیا، انا قادم من مالیزیا، انا قادم من السعودیه، انا قادم من لیبیا. یعنې زه د فلانکي ځای نه راغلم او یا را روان یم. ښه، که زه چېرته مثلا د یو شي موجودیت ته اشاره کومه چې په فلانکي ځای کې فلانکی شی دی، نو د جملې جوړښت داسې دی. فی حرف جر دی چې معنا یې ده په. عموما حروف کوم خاص معنا نه لري یا حتما معنا لري، خو د حروفو هغه نیچر او کیفیت داسې دی چې معنا یې نه کېږي. مثلا ته چاته څنګه وایې چې په، نو دا خو ځان ته یو مفهوم نه ارائه کوي. نو حتما حرف چې کله په جمله کې راشي بیا یې معنا ډېره واضحه کېږي. فی الحقیبة ملابس، په بکسه کې جامې دي. فی المطبخ اطباق، په اشپزخانه کې کاسې دي یا پلیټونه دي. فی الثلاجة فاکهة، په فریج کې میوه ده. فی الغرفة اثاث، په کوټه کې سامان دی. عموما زه نه پوهېږم پښتو کې به ورته څه ویلی شو، بعضې خلک ورته اسباب هم وایي، لکه کوچ او المارۍ او دې ټولو ته عربي کې اثاث وایو. نه پوهېږم پښتو کې که کوم مشخص لفظ تاسې ته یاد وي نو کمنټ کې ولیکئ، زه به یې هم زده کړم. فی المکتبة کتب، په کتابتون کې کتابونه دي. راځو دریم نمبر جدول ته. ټیبل ته عربي کې جدول وایو. دې باندې ډېر وخت ځکه نه ضایع کوو، د ټول درس جریان کې موږ دا شیان دې شیانو ته اشاره کړې ده، خو لنډه لنډه اشاره چې داسې څه موضوع وي چې زما ذهن ته راشي او درس کې مو ورته اشاره نه وي کړې، نو حتما به دلته ورته اشاره کوو. هل، آیا، هر وخت چې موږ داسې یوه پوښتنه کوو چې په هغې کې جواب نعم او لا، هو او نه باندې وي او پښتو کې معنا آیا ده، نو عربي کې څه ورته وایو؟ هل. آیا الحجز بوکینګ یا کوم ځای چې موږ نیولی وي على الخطوط السعودیه، په سعودي ایرلاینز کې دی. هل الحجز على الخطوط النیجیریه، نایجیریاوي ایرلاینز کې دی چې شی بوکینګ الحجز. دا مې ډېر شرحه کړی دی او تاسې مو ونه ویلي چې حج ته پښتو کې څه ویلی شو، هېڅ کمنټ مو پرې نه دی کړی. لایک خو مو هسې نه پیرزو کېږي په دې ویډیو، البته ګپ لګوم. هل الحجز على الخطوط النيجيرية؟ هل الحجز على الخطوط الماليزية؟ آیا حجز یا بوکینګ چې دی هغه په مالیزیایي ایرلاینز یا مالیزیایي هوایي کرښه، بالکل اگزیکټ هغه لفظ د الخطوط المالیزیه او الخطوط السودانیه را یاد شو، هوایي کرښې ورته پښتو کې وایي. على الخطوط السودانیه. هل الحجز آیا بوکینګ على الخطوط القطريه، په قطري هوایي کرښو دی. من تحت اللفظي معنا ده ل، د. اين چیرته، من اين معنا یې څه ده چې دا دواړه ترکیب کړو. من اين له کوم ځایه، انت قادمون ته راتلونکی یې. من اين هو قادمون، د کوم ځایه هغه راتلونکی دی یا د کوم ځایه هغه راځي. من اين احمد قادمون، احمد له کوم ځایه را روان دی، احمد له کوم ځایه راځي، احمد له کوم ځایه دی. من اين انت قادمه، اوس
دا ګورئ د مذکر لپاره صیغه ده. انت که مؤنث کو انتې، هو که مذکر دی هغه، که همدا هغه مؤنث وي هیه. من أين أنت قادمة، ته له کوم ځایه راغلې. من أين هي قادمة، هغه ښځینه له کوم ځایه راغله، یعنې هغه. من أين فاطمة قادمة، فاطمه له کوم ځایه راغله یا له کوم ځایه راتلونکې ده. پنځم جدول دی. هل أنت کشمیری، آیا ته کشمیری یې. هل هو نایجیری، آیا هغه نایجیریایی دی. هل صالح سعودي، آیا صالح سعودي دی، د سعودي دی، لکه افغاني. هل انت، اوس هماغه ترکیب چې د مذکر لپاره و هماغه اوس د مؤنث لپاره څنګه دی. په جمله کې څه بدلیږي، په ضمیر کې، په صیغه کې کوم بدلون راځي. د خطاب چې انت ته دی هغې کې صرف انت کوو، دغه زور او زیر یا فتحه او کسره بدلون راځي. هو چې ضمیر دی دا مذکر دی او مکمل بدلون کوي په هیه. هل انت کشمیریه، هل انت کشمیری مذکر، هل انت کشمیریه مؤنث. هل هو نایجیری مذکر د هغه لپاره. هل هي نایجیریه، آیا هغه نایجیریایی ده که چېرته ښځه وي. هل صالح سعودي، آیا صالح سعودی دی. هل صالحة سعودیة، آیا صالحه سعودی ده. اوس د همدې جواب کله چې موږ د مذکر جواب وایو د همدې سوالونو، نو د مؤنث جواب څنګه وایو. مثلا هل انت کشمیری، لا انا مالیزی، زه مالیزیایی یم. هل هو نایجیری، لا هو سوری. او که چیرته انا د مذکر او مؤنث دواړو لپاره دی. که چیرته سوال وي هل هي نایجیریه، نو جواب به یې څنګه د مؤنث صیغې وي. لا هي سوریه. د مذکر جواب هل صالح سعودي، جواب یې څه دی. لا صالح قطري. د مؤنث جواب هل صالحة سعودية، آیا صالحه سعودی ده. لا صالحة قطرية، صالحه چې ده هغه قطري ده، یعنی د قطر هیواد ده. اووم جدول دی. ماذا فی الحقیبة، په بکسه کې څه دي. پوښتنه به څنګه را جوړو چې په ساعت کې څه دي، په دفتر کې څه دي، په بکسه کې څه دي، په پلاستیک کې څه دي. ماذا فی الحقیبة، په بکسه کې څه دي. ماذا فی المطبخ، په اشپزخانه کې څه دي. ماذا فی الثلاجة، په وبخښئ په څه دی ثلاجه، په فرج کې څه دي. ماذا فی الغرفة، په کوټه کې څه دي، اطاق کې څه دي. ماذا فی المکتبة، په کتابتون یا کتابخانه کې څه دي. اوس تاسې ووایئ څه دي. نو راځو 292 صفحې نه وروسته الاصوات وفهم المسموع. نو حتما هغه ورونه خویندې یا هغه هیوادونه چې بعضې الفاظو یا حروفو تلفظ کولو کې ستونزه لري، دا د هغوی لپاره دی. زه یو وایم او دا افغانستان د هغه هیواد نه دی چې په دغه حرف کې، خو زموږ هدف دلته صرف الف دی چې په الف کې هیڅ ستونزه نه لري. مسافر، ضابط، قادم، تذاکر، مطار، جواز. البته اوس مې ذهن شو زمونږه ولایتونه فرق کوي. مثلا که زه بر وایم، بر، بعضې خلک دې بار وایي که نه، په بار ولایت کې داسې هم وایي. ولایت، ولایت. لکه زمونږ مثلا د وردګ ورونه، د قندهار ورونه ډېر زیات د اصطلاحات فرق کوي. خو زه بیا هم وایم عربي ژبه به تاسې په وردګۍ ژبه کې نه وایي، عربي ژبه به تاسې په هلمندۍ ژبه کې نه وایي. عربي ژبه چې دی خپله عربي تلفظ لري، هغې کې به وایي. بر، بار، خل، خال، دا معناګانې نه لري. ښه اکثره خلک ما چې کله دا کتاب مخامخ هم تدریس کړی دی، دغه وخت کې هغوی سره دا اندېښنه وي ښه نو دا ساعه او ساعه څه فرق لري، دس او داس معناګانو، دا د معنا لپاره نه، دا صرف تلفظ لپاره دي، سره د دې چې ډېری بې معنا هم ولري. در، دار، جلسه، جلسا.
نو اصلا خبره دا ده چې د فتحه چې دی دا نصف الالف دی، ضمه چې دی دلته که مخې ضمه پیښته وایي دا التدریبو نه دی التدریبو. الضمه په عربي کې نصف الواو دی او کسره چې دی په عربي کې نصف الیا دی. نو جلسه جلسا، دغه جلسه به جلسا نه وایو ځکه بیا زموږ عربي په خپله ژبه کې لکه لګیا چې یو. تاسې وګورئ اکثره خلک عربي وایي لکه عرب او بعضې بیا بیخي په خپله ژبه کې لګیایي. سب سبه یا سب ساب، دس داس، جمل جمال، نهر نهار، غدر غادر، سبعه ساعه، وبخښئ سبعه نه دی ساعه ساعه، لکه لاکه، مطر مطار. نو دا د دې لپاره دی چې تاسې هغه کومه چې حق دی هماغه ادا کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نو دلته چیرته چې الف دی هلته به الف وایو، چیرته چې نه وي هلته به نه وایو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. او دا نور به همداسې تاسې ولولئ. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نو چیرته چې الف هلته الف. دا وه 293 صفحه. 294 صفحې ته ځو. فهم المسموع استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. نو دلته اډیو کلیپونه وي. اوس که رښتیا ووایم زما د مصروفیت د وجې نه هم نشم کولی چې هغه پیدا کړم، که پیدا یې کړم هغه پلی کولی نشم ځکه د یوټیوب پالیسي داسې ده چې هغه اکاونټ له منځه وړي. نو د هغې د وجې نه هغه پلی کولی نشم. بیا که یو ځل زه اورم بیا یې زه دلته نوټ کوم بیا یې وایم نو دومره به ونشم کولی. په دې کې تاسې ګزاره وکئ. ها تمرین چیرې دی؟ دی تمرین دا دی هغه یې وایي. مثلا دلته پاسپورټونه دي که نه، تاسې ټیک مارک زه دلته ووایم چې الف یا اثنان الف جواز السفر، تاسې ته ټیک مارک نښه ورکوئ. که زه دې ځای کې ووایم ثلاجة نو تاسې حتما د غلط نښه لګوئ ځکه دا خو پاسپورټونه دي، هغه خو نه دی، فرج خو نه دی. نو انشاءالله داسې څه به نه وي مهم چې تاسې نه تیر شي. او نور نو چې عکسونه وګورئ حتما پرې پوهیږئ چې څه معنی. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. نو دلته مثلا داسې وي سوال ته غوږ نیسئ او په مناسب هغه کې ږدئ. مثلا زه وایم 1 جواز السفر، تاسې دلته یو لیکئ. 2 الحقیبه، 2 دلته لیکئ. نو همدغسې یو څه تمرین دی، نوم یې اخلي تاسې عمل ته. داسې سخت څه نه دي. ورپسې راځو. استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة بوضع علامة صح في المربع دې ته زه کله صح وایم کله صحیح وایم او دې ته زه اوس متوجه شوم. صح او صحیح ځکه وایم چې دا کله چې زه ماشوم وم ما د استادانو نه صح هم اورېدلی دی صحیح هم اورېدلی دی. في المربع المناسب. إلى أين هو مسافر؟ کوم یو چې صحیح وي هلته صحیح کېږدئ. صحیح خو ټول دي خو تاسې هغه کوم درس وګورئ. إلى أين هو مسافر؟ هغه چېرته مسافر دی؟ إلى نيجيريا، إلى موريتانيا، إلى العراق. تاسې درس وګورئ کوم چې مناسب وي همغه ټیک مارک کړئ. 2
یا الثاني كم جوازا معه څو پاسپورټه دي ورسره ثلاثة جوازات 4 جوازات 5 جوازات په دې خو پوهیږي اعداد خو به هم زده یي چې 4 3 5 پاسپورټونه ما رقم الرحلة د سفر نمبر څو دی عموما کله چې ایرلاینز یا هوایي کرښې یا جهازونه جګیږي فلایټ لري نو هر فلایټ خپل نمبر لري نو د فلایټ نمبر څو دی 9 که 10 که 14 کم حقیبتا معک څو بکسې دي تا سره کم څو حقیبتا بکسې دي معه هغه سره وبخښئ ما معکه وویلي کم حقیبتا معه هغه سره څو بکسې دي دا به تاسې ته معلوم وي ما ته خو به نه وي معلوم ځکه درس مخکې تاسې کتلی اندېښنه یې تاسې سره ده یادوئ تاسې نو دا تعداد به حتما تاسې ته معلوم وي 5 حقائب حقیبة واحدة 3 حقائب څو دي تاسو چې هر یو یې هملته ټیک مارک ولګوئ کم یوما سیقیم هناک هلته څو ورځې اقامه کوي څو ورځې پاتې کیږي 5 أيام 10 أيام 7 أيام څو ورځې دي التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا تاسې پاراګراف ته غوږ شئ نو اوس پاراګراف بیا ما سره نشته وګوره دا چېرته چې د آډیو دا د ټایپ کیسټ یې پخواني ټایپونه وو کله کله به چې صحیح نه غږېدله جړ به شوه بیا به خلکو لږ لاړې هغه ورپسې کړې بیا به یې داسې لږ ګوته پرېوله هغه د ټایپ ایډ یې ورته ویل که چې شی و ایډ و که چې شی و هغه به یې صفا کړه بیا به یې کیسټ ور واچوله او چالان به شوه په هر صورت دا چې چېرته وي هغه کیسټ چالانیږي تاسې هغه اورئ پاراګراف او بیا ورته وایئ چې دا څنګه ده نو اوس هغه پاراګراف ما سره نشته دی او زه فکر نه کوم دومره دقیق لاړم شو مخکې نو اصل هدف په هغې کې دا دی چې احمد مدرس من اندونیسیا اوس دا صحیح ده که غلط تاسې هلته بیا اورئ چې احمد په اندونیسیا کې مدرس دی که نه کیدای شي هغه من العراق وي کیدای شي هغه احمد مدرس من افغانستان وي که اندونیسیا وي صحیح که غلط وي غلط نو دا ټول هماغسې دي که کوم ځای کې تاسې په معنا او په څه نه پوهېږئ حتما ماته کمنټ پرېږدئ زه هر کمنټ ګورم اوسه پورې داسې کمنټ نشته دی چې ما نه وي لوستلی بعضې سختې پوښتنې کوي لکه وایي ډېر وخت زه یو کال تقریبا مصروف وم یا برابرېدلم نه درس ریکارډول نو هغوی به ویل چې کله شروع کېږي درس ما به نه جوابوه ځکه چې جواب را سره نه و نو لولم ټول چې جواب را سره وي جواب حتما انشاءالله ریپلای کومه تستغرق الرحلة 7 ساعات إلى جدة جدې ته سفر 7 ساعته نیسي احمد قادم للعمل احمد د کار لپاره راځي سيقيم احمد في المدينة في بيت يقيم ککو احمد په ښار کې پاتې کېږي په کور کې سيقيم احمد به پاتې شي په کور کې په ښار کې څه چې دی با راتلونکي لپاره تغادر الطائرة الساعة 3 مساء نو تغادر الطائرة طیاره به الوزي یا به میدان پرېږدي taking off چې ورته انګلیش کې وایو الساعة 3 مساء ماښام 3 بجې یعنی موږ به ورته مازدیګر لکه AM او PM که نه سهار او ماښام وي تستغرق الرحلة إلى مکة نصف ساعة اوس که دا بیخي تحت لفظي معنا کو نو مکې ته سفر چې دی نیم ساعت غرقوي نو غرقوي به غرقوي نه وایو دلته تستغرق مطلب استهلاکوي مصرف کوي یا نیسي مکې ته سفر نیم ساعت نیسي پښتو کې موږ داسې وایو سيقيم أحمد في مکة في فندق احمد په مکه کې په هوټل کې پاتې کېږي فندق هوټل الفندق قریب من المسجد الحرام هوټل چې دی مسجد حرام ته نږدې دی دا و 295 صفحه نو زه فکر کوم د نن لپاره ډیر درس بس دی نه به ځان تکلیفوو نه به تاسو تکلیفوو سره د دې چې زه پوهیږم چې تاسې لیوالتیا لرئ چې درس ډیر وویل شي زه همدا اوس مې ځان ورته لږ روزګار کړ او دا درس مې ریکارډ کړ د نن لپاره همدومره درس بس دی ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته